ولسمشر غني خلیلزاد ته څه وویل؟ د سولې خبرې څنګه شوې؟ تازه حالات څنګه دي او کومې خوا روان دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته له سفرونو وروسته کابل ته راغلی. دلته یې له سیاسونو او ولسمشر غني سره لیدلي. که څه هم د دې ډول لیدلو پوره جزئیات نه خپرېږي چې څه پکې ویل شوي، خو سرچینه وایي په دغه کتنه کې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر په اړه جمهور رئیس ته د خپلو فعالیتونو په هکله راپور ورکړ. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبرپاڼه کې زیاته کړې جمهور رئیس غني له افغانستان څخه د بین المللي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام په نویو واقعیتونو د سولې پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. ولسمشر غني خلیلزاد ته ویلي سوله د افغانستان خلکو حکومت ته استعجالیت لري، خو دغه بهیر باید د افغانستان له نویو واقعیتونو سره متناسب وي. په هر حال زلمی خلیلزاد په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په ګڼو ولایتونو کې سخته جګړه روانه ده او ګڼ خلک د جګړو له امله بې ځایه شوي. بل خوا تازه ځینې راپورونه وایي چې امریکا له طالبانو سره د ځواکونو د وتلو په نوې نیټه باندې غږیږي. یاده دې وي چې څو ورځې کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل شروع شوي او په ترڅ کې ځینې هډې افغان ځواکونو ته سپارل شوی. د امریکا بیرغ پکې ښکته شوی او د افغانستان بیرغ پکې پورته شوی. په هر حال له روانو حالاتو تحلیل دا دی که د سولې خبرې شروع او په مخ ولاړې نه شي د یوې خونړۍ جګړې ویره شته. په هر حال تاسو د زلمي خلیلزاد او ولسمشر غني د لیدنې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایک بخون په خدای سپارم. د الله امان.